سلامونه دوستانو، تاسو سره نن په دې ویډیو کې داسې معلومات شریکوم چې د پښتنو کومې ټیک ټاکرانې جنکۍ دي هغوی په کومه طریقه باندې داسې غلط کارونه کوي صرف او صرف د پیسو دپاره. یعنې هغوی چې کوم کارونه شروع کړي دي او کوم لایف راځي د خپل جسم نمایش کوي، کومې بې شرمیانې کوي، دغه ټولې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلي چې تاسو سره به یې دلته شریکوم. نو که تاسو یې کتل غواړئ موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو زموږ د تازه ترین اپډیټ نه خبرېږئ. قدرمنو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د څو ورځو نه کومې ټیک ټاکرانې جنکۍ چې وي د هغې هم غلطې ویډیوګانې راغلې وې چې هغه به تاسو هم کتلې وي چې په هغې کې یعنې په هغې کې مجیب زلمۍ یا فوزیه افغانۍ او یا دا نور چې کوم دي دوی ټول هم شامل وو چې دوی د خپل جسم نمایش په داسې طریقه باندې کوي چې دوی پیسې هم ګټي او خپل جسم نمایش هم کوي. دغسې ویډیوګانو نه پس که تاسو وګورئ نو سندل خټک یا زیبا ګل یا شیرینه درانۍ دا ټول چې کوم دي دوی صرف او صرف د پیسو دپاره لګیا دي او داسې بېهوده کارونه کوي چې خلک ورته حیران پاتې شي. په دې کې نجیبه فیض او یا دا نورې هم شامل دي. قدرمنو دوستانو، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې که تاسو داسې ویډیوګانې نه وي کتلې نو تاسو به یې هم دلته هم ګورئ او تاسو به په دې هر څه باندې پوه هم شئ. دا زموږ د معاشرې دپاره، زموږ د پښتنو دپاره یو لوی ناسور ګرځېدلی دی او یو لویه تباهي ده، ځکه چې نن سبا خو هر چا سره موبایل په لاس کې دی او داسې ویډیوګانې چې کوم ماشوم هم ګوري، یعنې موبایل یې په لاس کې وي، داسې ویډیوګانې ورته مخې ته ورځي، نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د هغه په ذهن باندې، د هغه په منټلټي باندې به څه اثر پرېوځي. نو هر مور پلار ته خواست کوم چې دغسې خلک په ټیک ټاک باندې بین کړي، بلاک یې کړي چې بیا دپاره د دغسې خلکو ویورشپ کم شي، نو دوی به بیا دغسې ویډیوګانې نه جوړوي او نه به دوی دغسې بېهودګیانې خوروي. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا پیغام خوښ شوی وي. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو سره همدغسې تازه ترین اپډیټ او ویډیوګانې شریکوو. ستاسو ټولو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.